د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په دانګام ولسوالۍ کې د ډیورنډ فرضي کرښو په اوږدو کې له پرتو پوستو څخه لیدنه وکړه. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د طالبانو دفاع وزارت وایي چې یعقوب مجاهد د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې په ډیورنډ کرښه له نویو جوړېدونکو امنیتي پوستو څخه لیدنه وکړه. دغه وزارت په ایکس پاڼه کاږلې چې په دغه لیدنه کې د جمعې پر ورځ وشوه. له هغه سره د دغه وزارت ځینې لوړپوړو چارواکو هم ملتیا کوله. د دغه وزارت په وینا د دغې لیدنې پر مهال نوموړي د فرضي کرښې بنشاهي کنډاو کې له نویو جوړېدونکو پوستو څخه لیدنه وکړه. نوموړي همدارنګه هلته خپلو ځواکونو ته سپارښتنې وکړې چې د هېواد له پولو ځمکنیو بشپړتیا څخه په کلکه دفاع وکړي. دغه وزارت لیکلي چې هغه د نورو نویو پوستو د جوړولو ترڅنګ د نورو هر اړخیزه امکاناتو او اکمالاتو ترسره کولو ژمنه هم کړې ده. دغه لیدنه داسې مهال ترسره کیږي چې همدا تېره اونۍ په ډیورنډ کې د نویو پوستو د جوړولو پر سر د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته نښته شوې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په دغه نښته کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د یوې هوان مرمۍ له امله یوه ښځه زخمي شوې وه. د حقیقت چینل درنو کتونکو، زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.